اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور محمد رحیم راهي او ډېرو مودو پس تاسو ته مخامخ یم په دې سوشل میډیا په پاڼه باندې. سیلاب د وروسته تاسو ته پته وه چې زموږ د اریانۍ چې څومره پلونه وو نو هغه ټوټل تلي او موږ په ډېر وخت خو زموږ ته هېڅ سیسټم هم نه و د اورېدو او بیا مطلب موږ ته یو څو چیرلفټ لګېدلي وو. په هغه چیرلفټو باندې به موږ ګزاره کوله. خو موږ ته غټ مسله دا وه چې یاره زموږ د بازار ته د تلو راتلو چې کوم مسله وه او هغه موږ ته ډېر زیات دغه و، ولې چې په چیرلفټ باندې خلک چې دی ډېر زیات څه پکې سیند ته لاړو، څه پکې زخمیان شو، د چا ګوتې کټ شو، د چا څه ډېر زیات تکلیف و موږ ته. نو موږ شکر دی الحمدلله د اریانۍ قوم خصوصا د اریانۍ کس چې کوم دغه دی زموږ خلکو چې دی نو نن تاسو وینئ چې هغو ځان له ارضي توګه باندې په ارضي توګه باندې هغو ځان له نن پول چې دی د هغې بنیاد کېښود او بلکې پول تقریبا چې کمپلیټ شو او موږ په دې باندې ډېر زیات شکر وباسو چې یاره زموږ په خلکو کې الحمدلله دونه همت او دونه اتفاق شته چې یاره دوی ځان له یو مشکل وخت کې چې دی نو دوی ټول بیا یو موټی کېږي او ځان له خپل هغه لارې یا دغه چې دی هغه بهل کوي. موږ اعلی حکام ته ډېر زیات اپیلونه او ډېر چغې ډېر محنتونه ډېر زاریان یې وکړې خو تر اوسه پورې موږ ته څه ونه شو. بهرحال هغو وعدې کړي دي چې وبه شي خو کله به کېږي هغې موږ ته پته نشته. نن دا دی زموږ ارضي توګه باندې چې کوم پول وو هغه پول زموږ نن دا دی هغه تقریبا چې کمپلیټ دی او هر قسم مطلب خلکو ته د تلو راتلو چې کوم لاره دی نو هغه بایل شوی دی. میلاوي به مشران ولاړ دي، مشرانو سره به خبرې کوو چې مشران نن په دې موقع باندې څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته چې کوم سیلاب راغلی 2 میاشتې مخکې د هغې نه زموږ د پلونه ټوټل BC اریانۍ پلونه ټول متاثره شو او سیلاب ځان سره جوړ. موږ ډېرې هلې ځلې او چغې سورې مو ویلې MP صاحب ته MNA صاحب ته خو چا زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته زموږ های سکول پرایمري سکول 600 ماشومان هغه مسلسل متاثره شو. د دې د لاسه امدورات ختم و نن به کوو سبا به کوو. آخر کار موږ خپله امني اب دا یعنې قوم یو ځای شو او په خپله موږ خپل په دغې سره دا یو پل ځان له کېښود او هغه به موږ له لاږدي او موږ شکر دی دا بهر کو. اوس هم زموږ سرکاري کوم د DO صاحب ته ریکوست دی چې اوس بچي سبا نه د سکول اوپن کړي چې زموږ دا واړه خپله سبقونو ته هم جاري شي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سیلاب دغه کم از کم 2.5 میاشتې شوی چې دا ټول کم رابطې پولونه هغه تلي وو. خو الحمدلله زموږ د کم اریانۍ کس عوام چې خپل مدد په تحت دا دویمه ورځ چې کار وکړو دغه د پول تاسو وینئ چې پول بحال شو. خو اوس موږ اعلی احکامو ته دا وایو چې کوم زموږ دا سکول دی دې ته استادان دي د راشي په ټایم باندې او ریګولر راشو ماشومان او سکول اوسه پورې بند و چې سکول سټارټ شي چې هغوی سبق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا اریانۍ کس او خصوصا زه به دې ضلع کې دا وایم چې ټول نه زیات متاثر هغه اریانۍ ده او څومره جاني نقصانونه وشو دا ټولو ته معلومه ده. اوسو پورې لا موږ باندې هغه اثر شته دی او نن د اریانۍ کس عوام هغه ټول متفق شو او رالو دا عرضي پول ایښودی. عرضي دا چې تګ راتګ زموږ هغه کم آمد و رفت دی هغه بحال شي او نور زما ټولو حکام اعلی کم د حکومتي سربراهان دي هغې ټول د زما دا مطالبه ده چې زموږ دې طرف ته د خصوصي توجه وکړی شي کم پولونه چې تلي دي چې دا واپس بحال شي. جی تاسو د مشرانو خبرې مو اورېدې او زه به صرف یو میسج خپل نور کم زموږ چې محلو والا دي او هغو ته هم پولونه نشته او هغه هم په تکلیف کې دي هغو ته صرف دومره وایم چې همت په ځان کې پیدا کړئ. یو کار چې دی نو په دنیا کې یو کار هم داسې نشته چې هغه ناممکنه دی. هر کار ممکنه دی، صرف ځان کې همت پیدا کول غواړي. دا وګورئ دا زموږ د صرف 2 ورځو کار دی. پرون سهار موږ کار شروع کړی، نن ماسپښین تقریبا چې دا کم ټایم دی مازدیګر دی زموږ پول تیار دی. همت وکړئ، موږ در سره ولاړ یو چې څه قسمه خدمت څه قسمه تعاون زموږ د طرف نه کېږي موږ تاسو سره ولاړ یو. دا وخت د سیاست نه دی، دا د یو موټی کېدو دی. ټول یو موټی شئ.